السلام علیکم عزتمندو. دا ما سره سیر لاهوت ته د مولانا عبدالله صاحب کتاب دی او دا ما سره خواته زاهد لالا ناست دی. یو نعت شریف د حضور مبارک صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې د مولانا عبدالله صاحب وړاندې کوو. د شاهین خوراک د زرکا یا کنترا د شاهین خوراک د سترګو د شاهین ستا کتابونه د قربان شل د قرآن قربان شوی القابونا په یاسین ستا لکه مخ چې د سپوږمۍ په صابون وینځما چې تعریف کوم د حسن نازنین ستا د کعبه د مخ د لویه د کعبینا او د کعبی کعبه د محسین ستا ملائک په سجودو سره مامور شو د دم جبین مکان شنور مکین ستا عبدالله قوس قزاق د بوډې ټال دی غیږ تو کړې د دنیا شیر رنگین ستا تیر شو الله عمر زمان دیدم گنبد هجران تیر شو الله عمر زمان دیدم گنبد هجران تیر شو زمان د ځوانۍ وار تیر شو زمان د ځوانۍ وار ندیدم قد سردار جالم روز و شب مولا ندیدم گنبد هجران تیر شو الله عمر زمان ندیدم گنبد هجران ففراقات که د احمد ففراقات که د احمد زی چشمانام شرب یاد گڑیم تل پواویلا ندیدم گنبد هجران تیر شو الله عمر زمان ندیدم گنبد هجران با فضل قادر قیوم با فضل قادر قیوم شیب آخیرم هجر مادوم لبیدا بس ما کن غوغا ندیدم گنبد هجران تیر شو الله عمر زمان ندیدم گنبد هجران تیر شو الله عمر زمان ندیدم گنبد هجران. اللهم صل